نن د 16 دسمبر هغه ورځ چې زموږ هغه بچیان چې د سکول سبق ته تللي وو او واپس د دوی په وینو کې لت پت دوی جسدونه ملاو شول. 14 دسمبر یو ډېره درنه ورځ او ډېره له غمه ډکه ورځ وه. هر ځای کې چې کومه پی ایس پېښور واقعه شوې ده په حواله سره تعلیم او تعزیت پروګرامونه منعقد شوي دي. خال د زنو یې زما په وینو کېږدی، څوک چې ناوې د وطن تیاروي او ورځ د حشر به راځي پاتې به نشم زاهد ځان ولره نن تیاروي. موږ دا وایو چې کم ظلم او جبر سوی دی د دې ظلم او د جبر د انصاف غوښتلو لپاره بیا که پښتون ژغورنې غورځنګ وي او که نور خلک وي، خو دا یوه خبره په ډاګه کوو او کلکه یې کوو چې وینې به زموږ بهاږي او زموږ د بچیانو سره او زموږ له وروڼو سره او زموږ په دې وطن کې به دا ظلم او جبر کاږي او دا ورځې به نور خلک لمانځي، په نورو صوبو کې به لمانځل کاږي. یو داسې ورځ ده چې زه وایم چې زموږ په تاریخ کې به زموږ نه کله هم دغه واقعه هیره نه شي او دا به تل زموږ د زړونو نه دغسې وینې بهوي لکه څنګه چې په هغه ورځ باندې چې کله د موږ دغه تکلیف یې موږ ته راورسول. موږ دا وایو چې تاسو موږ ته ورځې داسې مه رالمانځئ او زموږ پر مینو باندې ورځې لمانځئ، بلکې زموږ چې کومه غوښتنه ده او د انصاف طلبګاره یو د کومو مندو چې دا بچیان تللي دي او د کومو پلرونو چې دا بچیان تللي دي، کیدای شي د هغو په زړونو څه کوي زموږ په زړونو هغه زخم موجود دی چې کم زخم موږ لیدلی دی. نو دا د زموږ د کام زه وایم چې یو عهد دی، یو وعده ده دغې بچیانو سره چې موږ به په خپله خاوره ترهګري او هغه هر شی چې زموږ خاوره ته بدامني راولي او بېعزتي راولي او ترهګري راولي دا به موږ کله هم سپورټ نه کوو او دا زموږ د ریاست نه هم دغه یو ګیله لکه څنګه د دوی د کورنۍ والده دغسې د ټول کام ده. دا دورې لیارو په دا دورو چیک پوسټونو باندې چې په هر کیلومیټر باندې مطلب 10 کیلومیټره باندې چیک پوسټ موجود دی، د دورې چیک پوسټونو جا باوجود او بیا ورسک روډ یو داسې ایریا ده چې په هغه کې که زه دا وایم چې مرغۍ وزر نسي وهلی او هلته په سکول باندې اندر او په سکول کې زننه او د واړه ماړه ماشومان او مطلب ته دهشتګرد او ترهګرد که هر څوک وي هغه اندر ځي او مطلب په خوښه خوښه یې راباسي او هغه وزلي. اوسه پوره د دوی فیملیز مور پلار یې تر اوسه پوره به دا باندې مطمئن نه شول چې ریاست هغه کردار ادا نه کړه چې کوم ورته پکار و. نو موږ په دې نه پوهاړو چې ولې داسې کاږي، آیا که چیرې دا واقعي ریاست دی او دا سیکورټي سټیټ نه دی، دا مطلب ویلفیر سټیټ دی، بیا پکار دی چې په دې ریاست کښې احتساب هم وسي او په دې ریاست کې انصاف هم وغوښتل شي. آخر تر څو به داسې کېږي چې تر څو پوره هغه ذمهواران ته سزا نشي میلاو، هغه په ګوته نشي، نو داسې واقعیات چې کومه ده موږ دغه اندازه نشو کولی، دغه نشو ویلی چې یعنې دغه واقعیات به بند شي. زموږ په خاوره دا نه ده چې پی ایس د پی ایس غوندې بلا ډېر واقعیات شوي دي. زموږ د پټماډوله کې هم داسې بچیان و لکه دغه بچیان چې هغه هم دغه رنګه د داسې بمباریانې شکار شول او داسې هره واقعیات زموږ په خاوره چې څومره هم شوي دي دغه واقعیات غواړي چې مقصد څنګه د پی ټی ایم یو مطالبه ده چې ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن د جوړ شي، د رښتیا یو کمیشن د جوړ شي چې دا پلاټنې وکړي چې دغه زموږ په خاوره دغه پالیسیانې چا راوړي دا چې څه ظلم وکړه دغه چا وکړل او په نه پس چې کومه دا یو انصاف عمل وشي. نو تر ټولو نه اول چې کوم د پی ایس چې کورنۍ دي دوی ته او دا کوم ماشومان دي د عقیدت سره ګلونه وړاندې کوه. پښتانه هره ورځ چې کومه وي هغه داسې وي چې د غم د درد نه ډکه وي، خو څوک یې داسې اجتماعي قتلونه او هغه چې وشي نو بیا هغه د پوره یو مخصوص ورځ وټاکلی شي. نو موږ د پی ایس چې کومې کورنۍ دي د دوی سره په دې غم چې پوره شریک یو، دوی دپاره د ټروت اینډ ریکنسیلیشن چې کوم کمیشن دی دې غوښتنه حق کوو. په پېښوره ای پی ایس سکول کې چې کوم ماشومان مړه وي د هغه دپاره نن موږ د ریاست نه او د انساني حقوقو لپاره چې کوم تنظیمونه جوړ دي موږ ټولو ته اپیل کوو، خاص کار د پاکستان عدالتو ته چې موږ د انصاف په تمه باندې تقریبا 2 کاله تیر کړل، نو مزید هغه وختونه لاړل کنه چې کوم د موږ مطالبې وي تر اوسه پر تاسو نه کېدل. موږ خاص کوو چې زموږ کومې مطالبې دي د پښتون قام هغه مطالبې د حل کړي او که نه حل کوي تر هغې پورې به لکه څرنګه چې علمزی خبره وکړله
پښتون تحفظ مومن ورته هغې پورې د کم هره مطالبه هغه احتجاجي شکل ته هم راوړي، هغه به جلسه ته هم راوړي. نن په دغه ورځ باندې چې نن موږ دا راغونډ شوي یو، یعنی دغه یا د دغه بچیانو سره هم واده ده، د خپل د قوم سره هم واده ده چې دغه بچیان نه موږ هېر کړي دي، نه به یې هېر کړو او تر هغې ورځې پورې به یې هېر نه کړو تر څو چې زموږ خپله په سهه وي او تر څو چې دغه وطن ته مو یو ښه خوشحالي او د امن فضا قایمه کړې نه وي.